په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. نجونې د دې څلور ډوله خوی لرونکي هلکان خپل خاوند نه جوړوي. ځینې خویونه دومره ناوړه دي چې د سمون چانس یې کم وي. په ځانګړي ډول دا خویونه د انسانانو ګډ او ټولنیز ژوند ته ډېر زیان رسوي. په دې لیکنه کې د همدې ډول ځینې خویونو څخه در بحث کوو. دا ډول خویونه که چیرې یو ښځینه په نارینه کې وویني، سمدلاسه ورڅخه خپله لاره بېلوي. هغه کسان چې هیڅ نه خوښوي دا ډول کسان دي. له دې کبله چې په هر څه نیوکه کوي، هر څه نیمګړي ورته ښکاري، نو تاسې هم نیمګړي ورته ښکارئ او تل یې ذهن ستاسې او یا د هر شي په نیمګړتیاوو پسې وي. د یو شي مثبت لوری، مثبت مخ او اړخ ډېر کم ویني، تل د پیالې نیمایي برخې ته ګوري. دا ډول کسان د دې سبب کیږي چې د خپلې مېرمنې یا د خپل بل دوست ټوله سایکالوژي او ذهن ور خراب کړي. له همدې کبله ښځینه د دې ډول نارینهو څخه تل د تېښتې په حال کې وي. په هر څه پوه کسان هغه نارینه چې فکر کوي په هر څه دی پوهیږي. تر ټولو دی پوه دی. د دې ډول نارینهو سره ښځې یوه ورځ هم نشي تېرولی، ځکه دوی په حقیقت کې نور انسانان تر ځان ډېر کوچني او کم عقل ګڼي. ښځه هم په دې پوهیږي چې د دې سره به ژوند صرف یو غلامي ژوند وي، له همدې کبله یې هم خوښوي نه.